نننۍ ویډیو زموږ بیا د رشتې متعلق ته چې کومه جینۍ چې ده هغه ستاسو زندگی جوړولی شي او کومه ستاسو زندگی تباه کولی شي او ستاسو کومه رشته کامیابېدی شي. کو تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباوکئ چې د جنسیاتو متعلق معلومات تاسو ته فراهم شي. ګرانو دوستانو لنډې او اوږدې در سره نه کوو، زه تاسو ته صرف یو دوه مثالونه پیش کوم. جینۍ چې خلک کوي نو هغه په دې څو وجو کوي. یو خو د نبي علیه السلام هم په دې کې ارشاد دی چې تاسو کوم رشته کوئ نو هغه یا خو د مال د وجې کوي یا د خاندان د وجې کوي او یا د دیندارۍ د وجې کوي. او بیا وفرمایل چې د ټولو نه غوره رشته د دیندارۍ د وجې ده، چې دیندار یا پاکدامن یا منځ اودس کوي. او زه درته بل خبره دا وکم د تجربې نه چې په حسن پسې مال پسې کله مزه کله چې ګوره څنګه ژوند تیریږي. تاسو یو جینۍ په مال کړې ده یا تاسو په مال کړی چې مالدار یې ځکه کړی، نو که تاسو سره دا مال کمیږي نو د دې په مینه محبت کې به کمی راځي. خو یو جینۍ تاسو په حسن باندې کړې ده چې وخت تیریږي او حسن ختمیږي نو په مینه محبت کې به کمی راځي. خو یو جینۍ تاسو په اخلاقو باندې کړې ده، په دیندارۍ باندې کړې ده، نو دا د تجربې خبره ده چې څومره وخت تیریږي نو دومره انسان دینداره کیږي او د هغه اخلاقو کې نور هم رونق پیدا کیږي او اخلاق یې ښکلي کیږي. نو چې څنګه د هغې اخلاق ښکلي کیږي، دینداري پکې پیدا کیږي، داسې به ستاسو مینه محبت سیوا کیږي او ستاسو رشته به نور هم مضبوطه کیږي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو ستاسو خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله